السلام علیکم. زما د لر اوبر خوږو ورونو په زړه پورې مینوالو، زه یم ستاسو ملګری خورشید خان. خپرونه ده شمشاد او مسافر. قدرمن دوستانو، خپرونه تاسو ډېره زیاته خوښوئ. تاسو ته زه ښکلي ښکلي ځایونو سیلونه در باندې کوم او ښکلي ښکلي سندرې د خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوم. ستاسو د خپرونه ډېره زیاته خوښېږي. دې دپاره مریم لږه خرابه ده، بخښنه غواړم. دې دپاره زه ستاسو ټولو یو جهان مننه کوم. فیسبوک باندې چې تاسو زموږ د شمشاد و مسافر خپرونې دونه زیات صفت کوئ، تاسو دا خپرونه خوښوئ، ستاسو پکې سندرې هم خوښېږي، نو دې دپاره مینهوالو زه ستاسو د زړه د تل نه ډېره مننه کوم. همدغسې تاسو موږ ته خپل برېښنا لیکونه رالیږئ، تاسو موږ ته وایئ چې دا خپرونه ستاسو څونه خوښېږي، څه پکې خوښېږي. موږ به کوشش کوو چې په دې خپرونه کې موږ هغه اصلاحات راولو چې کم تاسو غواړئ. قدرمن دوستانو، په دې خپرونه دپاره زه نن راغلی یم د شارجې بحیره کورنیش ته او د ګلشوک نه شاته یم. زه غواړم دلته خپلو پښتنو ورونو سره ملاو شم، د هغو سره د زړه خواله وکړم، د هغو د زړه حال احوال نه ځان خبر کړم، تاسو خبر کړم. هیله ده چې دا خپرونه ستاسو ډېره زیاته خوښېږي. ښکلې ښکلې سندرې به هم تاسو ته پکې وړاندې کوم. موږ سره د خپرونې تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره څنګه چل دی؟ الحمدلله ښه برابر ښه ریډي. صحت دې ښه دی؟ الحمدلله ښه برابر. تاسو څنګه؟ الحمدلله بالکل ټیک ټاک یا. نامه دې څه ده او د کوم ځای؟ ما نامه شاز الله دی. زه د هنګو سره تعلق لرم اور هنګو نوم مو اورېدلی؟ بالکل مې د هنګو نوم اورېدلی. وروره دا راته ووایه چې دغه ځای کې د څومره وخت وشو؟ دغه کې مو وشو تقریبا 15 کاله مو وشو. 15 کاله د وشو. او 15 کاله څنګه تیر شو؟ 15 کاله بس خطر شو الحمدلله. ډیپټي میپټي دغه ځای برابرې بیا الحمدلله وخت ښه تېرېږي. او یعنې ښه خوشحال یې؟ الحمدلله خوشحال یم بالکل. روزګار ښه دی؟ الحمدلله ښه برابر. شمشاد و مسافر خپرونه ده، دا خپرونه به د کتلې وي؟ بالکل مو لیدلې د شمشاد چینل مو کسو، ښه مو فیورټ چینل دی. او شپې ټایم شمشاد نه څومره پروګرامونه کې غم وکړو. ویلې چې شپې ټایم در سره ټایم وي که نه؟ بالکل شپې ټایم مو ټول کوم کسان راشي دیرې کې او ټول دیرې کې په جمع غمو شمشاد چینل ګورو، ښه په شوق یې ګورو، ښه په مینه یې ګورئ. دا چې کومه خپرونه ده دا یې سندرو خپرونه ده. یو ښکلې غوندې سندره به تاسو ته د ستاسو د خوښې وړاندې کومه. صحیح. خو یو سوال ده، یو پوښتنه ده. یو سوال تپوس درنه کوم، دغه جواب به که ته ما ته راکړو نو بیا به تا ته ستا د خوښې سندرې وړاندې. صحیح شو. بالکل تپوس وکړه. دا یو اوبو څنګه رنګ وي؟ یاره اوبو یې څنګه رنګ نه وي؟ سپین؟ یاره نه وي سپینې دا اوبو خو د مو ته چې کومې اوبه کتای شي دا خوشني. یاره دو اوبو سره رنګ نشته، دې ته شنې نه شي، شین دا رنګ نه دی. او زه دا پته ولګي چې د اوبو رنګ شته او که نشته. سندره به کومه یو اورې د چا غږ دی خوښ؟ یاره ما خو خالد ملک اواز خوښ دی. او ګورو که خالد ملک والا سندره هم ته وړاندې که کوشش به کوو، خو دا راته سندره که لږ غوندې راته زمزمه کړي. یاره نو په دې ټایم خو ما ته سندره خالد ملک والا یاد ته نه راځي. څه شعر وایه، ټپی وایه؟ مشکله غوندې دی. ټپه لا غوندې وایه، شعر وایه، دوره ګناه به نه میلاویږي درته. خیر دی. هغه خبره داسې او ټپه خو نه، خو بس دغه به درته وایم شعر. یاره څه وایم یاره یاد ته مو نه راځي. یاد ته نه راځي څه خبره نه ده ملګری. دې وخت کې لږ په بیړه کې دی زما په خیال. ستا ډېره مننه وروره، ډېره شکریه، تشکر. قدرمن دوستانو، ډېره ښکلې سندره ده. ګورم که دا سندره را سره وي چې کومه سندره فرمایش هغه به تاسو ته وړاندې کوم، که نه نو دا بله سندره به هغه نه ښکلې سندره تاسو ته وړاندې کوم. خوند ترې واخلئ.
السلام علیکم. وعلیکم سلام خورشید خان څنګه شئ؟ الحمدلله زه بالکل ښه یم. ته څنګه یې؟ الحمدلله زه خیر سره الحمدلله. طبیعت ته ښه ده؟ ښه جوړې؟ الحمدلله ته څنګه ښه یې؟ الحمدلله بالکل ښه یم، بالکل ټیک ټاک یم. ستاسو دعا ده. نامه دې څه ده او د کوم ځای؟ نامه مې رحمت الله ده او پاکستان کې د جنوبي وزیرستان سره تعلق لره. دلته دوبای کې شاول چلو دوبای کې. څومره وخت وشو دلته؟ وخت 15 کال به کېږي، 2 کاله مخکې تېر کړي وو. اوس کلي نه 3 میاشتې کېږي چې راغلی وي. اوس بیا دلته کلي نه څه راغلی لږ را تازه شوې که نه؟ لږ تازه شو. کلي چکر مې ورته وولو. د کلي چکر چې سړی ولګوي نو تازه شي ورته. خامخا کلي خو کلی خو وطن دی که نه. دا خپرونه ده شمشاد او مسافر. او شمشاد ټي وي خو به ګورئ تاسو؟ روزانه مثال جمعې پر ورځې خو موږ چټي که نه ډیله یې ګورو که نه. ماشاءالله کښلې پر خپرونه ده شمشاد پښتنو چینل ده. ډېره له مینه سره ګورو او ښکلی چینل ده ماشاءالله. او تاسو یې ډېر زیات خوښوئ؟ ماشاءالله موږ روزانه یې ګورو. ښکلی چینل د پښتنو ښکلی چینل ده که نه. ګانې مانې کې اورو نورې خبرې د ګانې یعنې سندرې دې خوښېږي؟ او د یو ښکلې غوندې سندره به تا ته زه نن وړاندې کومه، خو هغه نه مخکې زه یو سوال لرم. زه غواړم چې دغه سوال تاسو نه تپوس وکړم، پوښتنه درنه وکړم، نه پس په تاسو ته زه دا هغه وړاندې کومه که نه سندره وړاندې کومه. زما پوښتنه دا ده، سوال دا ده چې د اوبو څنګه رنګ وي؟ اوبو شین رنګ وي. شین رنګ وي؟ د اوبو رنګ شین وي. ته به زه وروسته تاسو ته ښیم چې د اوبو څنګه رنګ وي که نه. تاسو هم پرې سوچ وکړئ مینهوالو. سندره به د چا واورئ؟ د چا غږ دې خوښ دی؟ کومه سندره به اورئ؟ سندره خو ما نغمې اواز ډېر خوښېږي او ډېره زیاته زه خپله اروه او کیسټ یې ما سره ګاډي کې مثال نغمې کیسټ زه ساتم. نو دا خو د نغمې ټولې سندرې درته یادې وي؟ یاره یادې دي ډېرې، خو نیمه ډکه ډېرې نه یاره شوي دي چې کله ارو یالته راسي. داسې یوه سندره که د نغمې په هغه والا نغمې والا یوه سندره ته راته زمزمه کړي. یاره اوس یوه کیسټ د ما سره غېږي یوه ګانه دغه ډېر خوند ما ته راکوي پکې چې منم چې ښکلی د کړه وړی مزېدار دي، زړګی رانه وړی د کاته مزېدار دي. لږ زمزمه که بس دغسې صحیح. قدرمن کتونکو ډېره ښکلې او ښایسته سندره ده. هیله ده چې ستاسو به هم ډېره زیاته خوښېږي. خوند ترې واخلئ. قدرمن دوستانو هیله ده چې دا خپرونه به ستاسو خوښېږي. سندرې نه به تاسو خوندونه اخلئ. ښایسته ښایسته سندرې تاسو ته وړاندې شولې. ګرمي ډېره زیاته ده، خوله پاکومه او پښتون صاحب راوستی یم. وایي چې په دې ګرمۍ کې به ته نن یو خپرونه خامخا کوې. نو څه وکړو وروره، ته څنګه یې؟ زه ښه یم. نامه دې څه ده؟ د کوم ځای؟ رضا الله د بنو. د بنو یې. څونه وخت یې وشو دلته؟ دلته مې 3 میاشتې وشوې تقریبا. 3 میاشتې دې څنګه تېرې شوې؟ ښې تېرې شوې. درته پته خو به لګېدلي چې امارات څنګه دي؟ او امارات پته لګي ده، سخت وطن دی که نه. یعنې غرمه پکې زیات دی، ګرمي پکې زیاته ده؟ ګرمي زیاته ده ډېره زیاته ده که لږه؟ نه اوس خو زیاتېږي نور هم، خو فیلحال په پاکستان نه زیاته ده. پاکستان نه زیاته ده. خپرونه ده د سندرو خپرونه ده. سندره به ته وړاندې کوم. هغه نه مخکې یو پوښتنه لرم، یو سوال لرم، تپوس درنه وکړم. او تپوس د اوبو څنګه رنګ وي؟ د اوبو خو رنګ نه وي. څنګه؟ لکه اوبو چې کومې دي دا نیچرل وي، د دې رنګ نه وي. د دې رنګ نه وي؟ ټیسټ هم نه وي، ذایقه هم نه وي. ذایقه هم نه وي؟ او ذایقه یې نه وي. لکه موږ چې کوم ویلي دي په ساینس کې، نه ذایقه وي نه رنګ وي. ساینس ته ویلې دی؟ ساینس مې ویلی دی. څه سبق ته ویلې دی؟ څونه؟ ما میکانیکل ډیپلوما کړې ده او راسره بي ام ده بیت الرفاق. ښکارې خو راته ډېر ماشوم خو لکه څه عمر دی دی؟ تقریبا 20-21 سال وي. په 20-21 سال عمر کې تکړه یار چې تا دونه کار کړی دا خو دې غټه توره کړې ده. که همداسې نه ده مشتاقه اورډر غټ کار یې کړی. ښه زه راته ووایه چې سندره به کومه یې واورئ؟ سندره خو به د نغمې هغه چې ښکلې نغمې والا نه که بله ته واوړئ نو ښه به نه وي؟ ښه به وي. کومه یوه؟ بس هغه خو بیا ستاسو په فرمایش چې کومه وي ستاسو. زمونږ په فرمایش یو سندره راته تم زمزمه که وروره. زه به کومه سندره وایم؟ مونږ ته خو خپل علاقې بنو هغه راځي. مغه ووایه، مغه زمونږ هم خوښي دی. اوس څه ووایم؟ اوس خو
ته سندره ووایه ته بیا ګوره که نه دلته چې کوم کسان نور ولاړ دي ګوره ورته د ټینګې نه دي ګډېږي به دا خبره صحیح ده خو لکه اوس چې مایک دی نو دې ته لږ شرم راځي لږ غوندې یو څو یو ته یو هغه ووایه بیا به زه پکې ګډ شم ته راته خالي بول ووایه زه سره وایم کومک در سره کوم څه ووایي اوس رانه یېرې هم شوې که نه یار دلته چې د ټي وي ته مخامخ چې سړی راشي ورنه هر څه السلام علیکم وعلیکم السلام وروره څنګه یې ښه یې طبیعتونه ښه دي الحمدلله زه بالکل ښه یم نامه دې څه ده او د کوم ځای ما نامه د لیاقت علي زه د وزیرستان او سره تعلق لرم وزیرستان یې څو ملګري را سره نور د وزیرستان میلاو شو ماشاءالله ډېر هم دي دلته ډېر دي او ډېر دي پښتانه ماشاءالله دي که نه ډېرونه دي وخت څنګه تېرېږي دلته په اماراتو کې په دونه سختې ګرمۍ کې بس ماشاءالله د ګزاره هم کوي دلته امن ډېر ده د امن د وجه بس زندګي ښه تېرېږي امن چې هر چېرته وي نو انسان خوشحاله انسان خوشحاله او موږ پښتانه چې کوم یو موږ خو امن پرست قوم یو امن خوښوو امن خوښوو همداسې ده که نه چې هر چېرته کې امن وي موږ هلته ځان رسوو هلته ځان رسو ماشاءالله دي همداسې یو که نه نو دغسې یو بلکل ماشاءالله ملګري تکیه کلام دی ماشاءالله که همداسې نه ده لږ دې خوښه چې دا رڼا در باندې راځي لږ غوندې صفا صفا پکې راځي که نه بس نو ښکلی به ښکاري ماشاءالله صحیح ماشاءالله ښکلي هم وي پښتانه ټول ښکلي دي ټول پښتانه ښکلي دي ماشاءالله د ټول ښکلي دي ښه وروره د اوبو څنګه رنګ وي د اوبو رنګ خو په سمندر کې خو ډېر بدلیږي اوبو کې څه مشنې راځي سپینې راځي تورې هم راځي ډېرې رادرومي او خو موږ چې کوم د څښلو دپاره دي صفا اوبه هغه شنې رنګ د تورې اوبه چې کمې وي که نه ما د انګلیش یو فلم بلیک واټر کې دی چې تاسو به کتلی مي هغه فلم بلیک واټر چې کوم وي هغه هغه یي که نه اویل یي دغه سره بدلیږي بعد د خدای نعمت ته خو بس قسم قسم سمندر کې را بدلیږي که نه قسم قسم سمندر کې را بدلیږي که نه د اوبو رنګ تاسو ووایئ چې قسم قسم دی یو رنګ یې نه دی یعنې اوبه هم رنګ بدلوي که نه سندره به کومه یوه اورئ سندره خو زه د نازیې والا کومه یوه دا چې د یوه ګانه دا ما سره په موبایل کې ساتلې وه که نه هی 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 څونه وخت وشو دلته دلته مې ولا غونډ خو مې کېږي شپږ کاله که نه خو اوس یې وطن نه راغلی یم تقریبا شپږ میاشتې مې کېږي بیا به کله بیا به انشاءالله چې ستر اختر نه بعد انشاءالله نو دا هغه سندره چې کومه ده دا ته هر وخت یې واورئ په موبایل کې مې ساتلې ده نو زړه دې بار بار شو کېږي چې کلي ته به کله ځم چې کلي ته به کله ځه والله د کلي ته به لاړ شي الله دې په خیر بوځه په ډکو منګلو قدرمن دوستانو ملګري د نازي اقبال سندره فرمایش کا هیله ده چې دا سندره به موږ سره وي او تاسو به هم ډېره زیاته خوښېږي خوند ته ګولسوک نه دا شاته دی دا هغه ځای چې کوم راځي کورنیش غوندې دی او مازدیګر ټایم کې زموږ پښتانه ورونه دلته راځي سیر و تفریح دپاره دلته کې ګرځي او ورزش کوي قدرمن دوستانو د خپرونې دپاره که تاسو موږ ته د خپرونې په هکله که تاسو څه نیوکې څه وړاندیز لرئ نو زموږ د برېښنالیک ادرس په تاسو ته ستاسو د تلویزیون په ښه باندې درښکاري په دې باندې تاسو موږ سره خپلې اړیکې ټینګې کړئ موږ ته ووایئ چې دا خپرونه ستاسو څونه زیاته خوښه شوه ستاسو هم پکې خوښ شو اصلاحات راولو او تر بله خپرونه پورې به زه خورشید خان یو ځل بیا ستاسو په درنه چوپړه کې حاضر یم تر هغه وخته پورې په پاکه سندرې نه تاسو خوند واخلئ